सरजमीन हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम। د 1990 کلونو خبره ده چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو وروسته کورنۍ جګړه پیل شوې وه. د افغانستان د هغه وخت دولت مشر نجیب الله لور له خپل پلاره غوښتې وه چې له مجاهدینو سره دې د یوې ورځ لپاره جګړه ودروي. د هغې هیله دا وه چې کله د هندي سینما یو وتلی ستوری افغانستان ته راځي نو جګړه دې نه وي، چې دی وکولای شي په آرامه فضا کې په کابل کې وګرځي او عام خلک یې هم ولیدلی شي. د دغه هندي فلمي ستوري نوم امیتاب بچن و او دی د خپل فلم خدا ګواه د عکاسۍ لپاره افغانستان ته راغلی و. خدا ګواه فلم د مئی په 8 په کال 1992 کې نندارې ته وړاندې کړل شو او د فلم ډیری صحنې په کابل او شاوخوا سیمو لکه مزار ثبت شوي وې. خدا ګواه فلم له نن نه نږدې 30 کاله وړاندې جوړ کړل شوی و او دا فلم د هند یو له مشهورو فلمونو ګڼل کیږي او کیسه یې هم په زړه پورې ده. د دې فلم جوړونکي منوج دیسائی وایي د خدا ګواه فلم د جوړونکي ډلې د خوندیتوب لپاره به 15 ټانکونه مخته او د 15 ټانکونو قافله به شاته ورپسې وه، خو په افغانستان کې امیتاب بچن دومره مشهور و چې د خوندیتوب لپاره ګامونو ته اړتیا هم محسوسه نه سوه. په دې معنی چې د کورنۍ جګړې ښکار یو هیواد کې د هغه وخت حکومت مجاهدین او نورې ډلې سره یو لاس شوي وې. هغه مهال امیتاب بچن د هند له لومړي وزیر راجیو ګاندي سره ښه ملګرتیا لرله. منوج دیسائی زیاتوي چې د راجیو ګاندي له برکته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت د خدا ګواه فلم پر کاري ډلې ډیر پام کوه. یو بل لیکوال رشید خدایی په خپل یو کتاب د هند په سیاست کې د بالیووډ د فلمي ستورو اغیزه کې لیکلي دي چې په ډیلی کې د خدا ګواه فلم لپاره یو ننداره جوړه شوې وه. هلته امیتاب بچن د خپل نږدې ملګري راجیو ګاندي د یاد پر مهال وژړل چې څه ډول هغه په افغانستان کې د خدا ګواه فلم د ثبت کولو پر مهال یو مهم رول لوبولی و او د افغانستان له ولسمشر یې د خوندیتوب په اړه ضمانت غوښتی و. د افغانستان په اړه امیتاب بچن هم ویلي و چې ولسمشر ډاکټر نجیب الله د هندي فلمونو مینوال و او په شاهي بڼه زموږ خدمت وکړ. امیتاب بچن زیاتوي موږ ته اجازه نه وه چې په هوټل کې ووسو. یوې کورنۍ زموږ لپاره خپل کور خالی کړ او په خپل یو کوچنی کور ته ولاړل. زموږ کاري ډلې ته یو ځایي مشر مېلمستیا کړې وه. زه په چورلکه کې ولاړم چې د خوندیتوب لپاره شاوخوا 15 چورلکې نورې هم وې. له بره د افغانستان د غرونو ښکلا زړه راښکونکې وه. امیتاب بچن نور هم زیاتوي چې کله ورسېدو نو ځایي مشر مو تود هرکلی وکړ او دننه یې بوتلو. په کابل کې بې شمېره ډالۍ راکړل سوې. هماغه شپه د ولسمشر ډاکټر نجیب الله اکا زموږ لپاره یوه سندره هم وویله. په دې محفل کې چې کله امیتاب بچن په خپل انداز کې د فلم دغه ډایلاګ ووایه نو ټولو چکچکې وکړې چې د هندوستان خاورې ته سلام، زما نوم بادشاه خان دی، عشق زما مذهب، مینه مې ایمان دی. د همدغې مینې لپاره د کابل یو پټان د هندوستان خاورې ته د خپلې مینې د خیرات غوښتلو لپاره راغلی دی. له خدا ګواه وړاندې په کال 1993 کې فیروز خان د خپل فلم درماتما چې ډینی او هما مالني ورسره وه په افغانستان کې عکاسي کړې وه. فیروز خان په خپل یوې مرکې کې ویلي و زه د فلم صحنې د ثبت ځای لیدو ته افغانستان ته ورغلم. هغه وخت ظاهرشاه باچا و. موږ ته اجازه راکړه. کله چې موږ د فلم ثبت لپاره هلته ورسېدو نو پر ده کودتا شوې وه، خو د افغانستان نوي حکومت هم زموږ ډیر درناوی وکړ او له کومې ستونزې سره مخامخ نه سو. نن سبا دا انګیرل چې درماتما او د خدا ګواه په څیر فلمونه
یو وخت په افغانستان کې ثبت سوي وو هر چاته خوب ښکاره کیږي. په خدا ګواه فلم کې چې کوم ځای کې د حبیب الله د کرکټر صحنې ثبت سوي 4 کاله وروسته هماغه ځای کې افغان واکمن نجیب الله په دار وځړول سو. خدا ګواه فلم 30 کلن سو او د امیتاب بچن مینوال نن هم په افغانستان کې پریمانه دي. دا فلم په افغانستان کې د ګڼو کورنیو برخه ده چې له یوه نسله بل ته لېږدول کیږي.